پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وی او یا زره کسان به جنت ته ځي بې حساب او بې عذابه دی نه ورپسېدلی چې ماله دوا وکړه چې زه پکې شم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دوا کړې وه او ته په هغوی کې دا د هغه انسان خور د ام قیس انها اتت بابن لها صغیر وی د هغې زوی پیدا شوی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یې خواله راوړو لم یأکل الطعام دې ته پکې غوږ کېدی دا اهمه نقطه ده د ماشوم لا خوراک نه و شروع کړی یعنی د ماشوم کم عمر دی د مور په پیو باندې ژوند تیری نو د ماشوم لا خوراک نه دی شروع کړی صرف پی به څکل او دې راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خباو کې دا طریقه و چې ماشوم به کله وشي دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم له راوړو د هغې دوه وجې وې یوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به داسې کار کو چې کجوره به یې راواغسته هغه به په خپله خوله کې وجویوله او بیا به هغه کجوره چې کومه به میده شوې وه هغه به د ماشوم په دې خوله کې هغه ګوته تاو کړه نو د هغې یو فایده بدني ده صحي د صحت په نظر چې ورته وګوري د ماشوم خېټې ته چې دغه کجوره یا بس خلک ګبین ورکوي دا د دې ماشوم دپاره ډېر فایدهمن چې کله د دې خېټې ته او معدې ته دا لاړ شي که تاسو خیال کړی دا بعض زنانه ماشوم لا ګبین داسې به ګوت راولي خوله کې ورته ووایي لیدلي مې که نه مې لیدلي نو دغه شان کجور هم ډېر برکتي خوراک دی دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله خوله مبارکه کې وجویله او بیا به هغه ماشوم ته به خوله کې ګوته ووایي نو دویمه فایده برکت ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذات کې هم برکت دی د هغه په لاړو کې برکت دی د هغه په بدن کې د هغه په ویښتو کې هر څه کې برکت دی نو د هغوی به دا حیرس و چې دا ماشوم برکتي شي چې د ده معدې ته هغه خوراک لاړ شي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوله کې میده کړی شوی ده او دا د هغوی خوش قسمتي وه چې د دومره عظیم انسان نه برکت هغوی ته حاصل ده او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې دا مسله خاص ده ځکه که چېرته دا وروسته هم کیدی شوې نو بیا به د صحابه کرامو نه نقل وی چې هغوی خپل بچي داسې وړي دي راوړي دي نیکانو خلکو له چې خوله کې ورته کجوره دغه کي دا نه دي ثابت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کار کوو نو دې کې دوه فایدې شوې کمې یو د برکت دپاره او دویم بدني د صحت دپاره فایده شو دې کې یو بله فایده هم ده د هغوی دا طریقه و چې دا ماشومانان به د نیکانو خلکو خواله وړو اوس که داسې هم نه وي که نه چې لکه مونږ وایو چې دا مسله خو پیغمبر پورې خاص شوه دا کجوره خوله کې واله بیا ماشوم له ورکول عام که څوک کوي کولی شي خو په دې نیت چې برکت به دغسې نه دې خوا راځي دا خو پیغمبر پورې خاص ده خو دا مسله ترې ثابتېږي چې د نیکانو خلکو خواته بچي بوه او هغوی د دوی لپاره دعا وغواړي دا ماشوم دا نیکان خلک ویني دا نیک سړی ویني نو د دې نیک سړي په دعا کې الله ډېر برکت اچولی د هغه په مجلس کې برکت وي ځکه خپل ماشومانان دا عادت کوي د ځان سره جومات ته بوځه د نیکانو خلکو بیټک ته بوځه د نیکانو خلکو سره کښېنوه چې دی د هغوی نه دینداري مې زده کړي د هغوی نه سړیتوب مې زده کړي د هغوی نه ناستې پاسې چلو مې زده کړي دا پکې فایده ده اوس د ام قیس خپل زوی راوړو چاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاجلسه فی حجره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله غېږ کې کښېنو دا عاجزي دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بله فایده راووت چې څه به کې تکبر وکړي که عاجزي پردی ماشوم دی ځان سره غېږ کې کښېنو نو بیا دا مسله چې زه چې خپل ماشوم نالم په غېږ کې بعض داسې د فخر په دغه زه قطعا نور له صفتو کې سره ځوان زوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله حسن او حسین رضی الله عنهما یو پیر رالو نو هغه راواغستو ښکلې کړو نو یو کس خواته ولاړو یا رسول الله زما لس زامن دي یو مې پکې هم نه دی ښکل کړی اوسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا جواب وکړو نو زه ستا څه علاج وکړم چې الله ستا د زړه نه مینه او محبت ویستی زه څه وکړم دا خو د شفقت او د مهرباني خبرې نو دا بعض دې ته د پښتو په نظر ګوري چې یعنې زه څه یم زه ډېر غیرتي زه وایي ماشوم په غېږ کې نالم ماشوم ښکلوم نه په ښځې زه سلام نه اچوم او دا قسمه خبرې کوي او دا نور چې کوم جاهلان ناشي د ده په دې لارې چې کوم رواني هغو ته د تعجب په نظر ګوري چې سبحان الله څه زورور سړی الله پیدا کړی دی څه طاقتور
یعنی ځوان سړی دی ماشوم پکې کې نه راځي نه دا هېڅ اوچت خوی نه دی وایه دا چې یو سړی ماشوم غېږ کې رالي ښکلی یې زنانه سره ښایسته خوی ساتي ولې کې دا کمزوري دي او زورور حقیقت کې زورور هغه دی چې د کمزورو په مخ کې زور نه استعمالوي که نه یو سړی اوس دا ووایي هسې موږ ته دا ووایي چې یاره زه زما ښځه په ما باندې ګزار نشي کولی داسې هډوکې وله مات کړه او بل وایي څه تکړه سړی نه هېڅ تکړه نه دی دا خو یقیني دی چې د ښځه په ده ګزار نشي کولی ځکه چې دی څه دی دی زورور دی او هغه څه ده کمزوري زور دا دی چې ته د دې کمزوري سره د سره د زور خبره ونه کړې ځکه چې دا په زور کې زما د لیول نه دي ته به د دوی په مخ کې ځان کمزوری کې د دوی دې مرتبې ته به ځان راکوزې دې ته سړیتوب وایي اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک دی د ده په شان عزتمن هم بل څوک لیدلی چېرته تاریخ هم د ده په شان د عزتمن بل چا اورېدلی دې مشهور رالي او غېږ کې کښېنئ دې ته وایي عزت دې ته وایي قدر دې ته وایي زور دې ته وایي سړیتوب ها اوس یو سړی دی ښه زورور دی ښه تکړه دی او ده سره په لاره کې یو داسې سړی وران شو چې هغه سپک دی سپک ډچ سړی دی د خور مور کنځلې ګډې وډې شروع یې وکړه او ده سلام واچو په ولاړ خلکو باندې وایي زه لاړم ګاډي کې چابي ته وکړه لاړ ورب الکعبه دا یقیني زورور سړی دی ځکه چې دی دا نه غواړي دومره اوچته مرتبه کې دی دومره اخلاقي دی دومره دروند دی چې دا نه غواړي چې د سپکو دې مرتبې ته ځان راکوز کړي نو قدرمن سړی کمزورو ته زور نه ښیي قدرمن سړی د سپکو سره ځان سپکوي نه پوه شوئ که نه اوس که دې مجمع کې او په دې ګڼه کې سپک ولاړي د ده په شان دا چې څوک سپکې ډچې وي نو دی به وایي چې پلانی ویرېد پلاني څه چلي کو نه هغه یېرېدلی نه دی هغه ډېر عزتمن سړی دی خو دا هغه ته مناسب نه ښکاري ځکه چې د کنځلو جواب ته کنځلو کې ورکوي نو فرق ته هغه کې څه پاتې شو داسې ما یو دویمه مرتبه کې خبره وکړه خبره دا روانه وه چې زنانه سره زور راښکاره کول د هغې مخې ته یا د ماشوم سره دا خو کمزوري خبره داسې غټه خبره نه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماشوم ځان سره کېنو فبال علی ثوبه ماشوم میچازي وکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کپړو باندې اوس څومره عزیز انسان دی یعنې کوم اوچت انسان دی او د ده په کپړو باندې ماشوم میچازي وکړي فدعا بما اوبه یې راوغوښتې ښه په ارامه یې اوبه راوړې فنضحه على ثوبه په دې خپلې کپړۍ باندې د اوبه ونوستې ولم یغسله او دا کپړۍ وی نه اینځله بیا هغه مسله راغله چې اینځلو کې او اوبو نوستو کې څه فرق دی تېر شي درس کې دا مسله څېړلی شوې وه که نه اوس درته یاده ده اینځل به مږې او نچوړې وې نوستل څه ته وایي داسې پې اوبه ونوله په کوم ځای چې اثرات دي چې دا ځای په دې اوبو کې پټ شي خو اوبه تې ساسي نه ولې تې نه ساسي اینځلی نه دی او چې اوبه تې وساسي بیا اینځلی دا حدیث امام بخاري راوړی دی امام مسلم هم راوړی یو پیر هسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جزي انس ابن مالک رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د خپل نوسي سره لوبې کولې دمه یې کوله او دا بره څادر یې لر کړی او دا ماشوم ورته په خېټه ناست ماشوم میچازي وکړي میچازي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه مبارک بدن باندې ولګېدی نو زه ډېر غصه شوم او خفه شوم نو دا ماشوم مې راغستو چې راځه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته چې پرېږده هغه څه چې کوله خو یې کړي اوس یې پرېږده نو اوس هغه چې څه کول هغه کړي داسې عجزه انسان دومره خوش اخلاقه انسان دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه که ته د هغه په نقش قدم ځي نو ځان کې به دا عجزي راولي او ځان کې به دا درون خویي دا به ځان کې پیدا کړي